السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، زموږ ډېر خلک شکایتونه کوي چې ګرمي ده او هوا داسې ده. ګوره اسبابو په درجه کې دا ونې نال کول دا په موسم باندې ډېر زیات فرق غورځوي. تاسو فکر وکړئ د سوات لږ فاصله کې د پېښور نه خو شینه ګرینري پکې ډېره ده، د هغه د وجې نه هوا هم ډېر اثر کوي په هغه باندې. دا ونې کرل نبي صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت بیان کړی وی. دا صدقه جاریه ده. څنګه یو کس به د سوري لاندې کینی، یو مارغه به راشي مثال هغه پاڼې به یې وخوري، څه ورته وخوري، نو دغه شی نال کول پکار دی. سیزن دی، موږ ملګرو ته دعوت ورکړو. الحمدلله نن موږ تقریبا 400 بوټي راوړي، هغه به کرو. جزاک الله خیر ملګرو ته چې صدقه یې کړې.